زه باید دا کیسه هیره کړم، لنډه او له درده ډکه کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. په شیبه کې به یې څو ځله د اوږد اسویلي په ملتیا وویل، زه باید دا کیسه هیره کړم. د څو ورځو راهیسې په مخ او شونډو کې پخوانی سوروالی نه برېښېده. معلومه نه وه چې کومه کیسه هیروي، د څه چې کیسه، خو ډېر ناراحته و. تا به ویل چې د دنیا غمونه یې پر اوږو بار دي. ډېر ځله به یې د خپل خفګان د پټولو ناکامه هڅه وکړه چې به کله له ملګرو سره ناست و. په یوه نیمه مالګینه مسکا به یې ځان د هغوی د بحث او خبرو له بهیر سره ملګری کړ. خو ملګرو به یې ورته ویل چې د هغه په روحیاتو کې د څو ورځې راهیسې د پریشانۍ مالګه ورګډه ده. خو ده به له دې خبرې انکار کاوه چې ګوندې پریشانه دی. سهار له کوره د دفتر په نیت ووته. پر لاره یې له ځان سره وویل نن به دفتر ته نه ځي او د پام د اړولو لپاره غواړي د سیند غاړې ته لاړ شي. هلته به د سیند د اوبو او د هوا د مرغانو ننداره وکړي او څو شیبې به په بې پروایي حالت د خدای د ښکلې نړۍ په ښکلا کې تېرې کړي. ګوندې وکولی شي دغه کیسه هیره کړي. کله چې سیند ته ورسېده، لږه شیبه یې د شپېلک په وهلو د سیند غاړه له قدمونو ویستله. کرار کرار یې سره اوږې څنډلې او د ترنم په انداز یې څه سره زمزمه کول. بیا څه ور په زړه شول. لږه شیبه چوپ و، بیا یې له ځان سره دا خبره تکرار کړه، زه باید دا کیسه هیره کړم. د سیند پر غاړه کېناست لکه څوک چې هنداره مخ ته کیږدي. د سیند اوبه یې سره په لپه پورته کړې. کله به یې د اوبو پر مخ هغه تصویر ته وکتل چې د اوبو له وړو څپو سره به ښکته پورته کېده، لکه نری شمال چې د یو ولاړ بیرغ پر مخ لیکلې کرښې لوستلو ته نه پرېږدي. بیا څه ور په زړه شول. ښه شیبه یې سره شونډې وچیچلې. یو ناڅاپه یې سره ټکان وخوړ لکه څوک چې پر کوم ویده د یخو اوبو جام واړوي. ویې ویل زه باید دا کیسه هیره کړم. له دې سره یې یوې او بلې خوا ته وکتل لکه څوک چې د خپل جرم د پټولو په هڅه کې وي. په زړه کې وویل ښه ده چې څوک نشته، که نه اوس بیا رانه د دې جملې په باب پوښتنې کولې. حال دا چې ما به ورته نه شو ویلی چې زه کومه کیسه هیرول غواړم او ولې هیروم. د سیند پر غاړه یې ولیدل چې یو بل کس هم ښکته پورته قدم وهي. په شونډو یې مسکا وځغلوله. له ځان سره یې وویل ښه به وي چې لږه شیبه له هغه سره د زړه خواله وکړم. کرار کرار یې د هغه کس په لور قدمونه واخیستل. ګوري چې د ده په عمر یو 15 کلن سړی په سودایي حالت له ځان سره خاندي. کله لږ څه په سوچ کې شي، بیا له خندا شین شي. پوه شو چې لیونی دی. زر زر له هغه ځایه د تګ پر پلان فکر وکړ. ویې ویل ښه به وي چې له دغه ځایه لاړ شم. ورسره ویره پیدا شوه چې که خپل رواني حالت بدل نه کړي، ښایي برخلیک کې د هغه لیوني په څیر شي. د شونډو په ښورولو یې وویل په ژوند کې هر څه راځي، خو زه باید دا کیسه هیره کړم. بیا سوچ ورغی چې د ښار هغه بڼ ته ورشي چې خلک ورته د سیل لپاره ځي. له ځان سره یې وویل ښایي هلته د غم د دغې کیسې پیټی له اوږو ښکته کړم. ښایي بیا نور په دې اړه سوچ ونه کړم. باغ ته ورسېده. د بڼ شاعرانه او زړه راښکونکي منظرې لږه شیبه له هر څه بې پروا کړ. شنو ونو او ګلانو ته په کتو یې زړه لکه د ماشوم په شان د هوس نڅا وکړه. تر لرې لرې د باغ پر کبلو پوښل شوې شنه ځمکه له نظره ویستله. پر شونډې یې مسکا نڅېدله لکه څوک چې په خوب کې د خدای د تجلیاتو ننداره وکړي. د ګلاب هغه بوټي ته ودرېده چې تازه غوټۍ غوړولې وې. یو ګل ته ورنږدې شو. هغه یې داسې ښکل کړ. تا به ویل چې څوک له کومې خوبیولې لیلا مچکه اخلي. د بڼ له خاموشې فضا داسې ښکارېدله لکه د ګلاب اروا چې د ده د زړه پر سپېڅلتیا او مینه درود وایي. دا وخت یې ځان ته پام شو. د فکر د ځواک هوری د ګلانو د ښایست په جنت کې ورکه وه. پوه شو چې د احساس پرښتې د ښایست د سمندر په تل کې وزرې وهي. دا حالت ورته یوه نااشنا فلسفه ښکاره شو. داسې ورېږدېده لکه پر یو چا چې په کومه دښته کې غیبي غږ وشي. هڅه یې وکړه تر څو یې په بدن کې د هوش او ثبات حالت غځونې وکړي. په مالګینه مسکا له ځان سره وویل ډېره خوښي او له ښایست سره احساس او اروا پیوستون سړی له دې خاورینې نړۍ لرې کوي او روح د انسان له فزیکي جسم سره د خپلې ملګرتیا لار بیلوي. که داسې وشي دا به بیا زما لپاره یوه بله ستونزه وي
حال دا چې زه د یوې ستونزمنې کیسې د هیرولو په تکل کې یم. له ځانه سره په دې پښیمانه وو چې ولې د خیال مزي بیا د هغه لور ته وغځول چې هغه یې هیرول غواړي. شونډې وچیچلې او په پوره عزم او هوډ یې وویل زه باید دا کیسه هیره کړم. له دې سره یې په قدم وهلو په یو لور مخه کړه. هلته د بادامو پر ونه د ګلانو یوه څانګه باد خوروله او د سرو ګلونو غونچې سره یو بل کې نویستلې. تا به ویل چې په سرو لپټو کې نغښتې د ښکلو پیغلو ډله ده او د چا د ورتګ لارې څاري. تا به ویل چې د زلیخا د دربار ښایسته مېرمنې دي. چا ورته د یوسف علیه السلام د ښکلا کیسه کړې او د هغه په انتظار دي. مسکای شو. په خیال کې د ګلو له څانګې تصویر جوړ کړ. هغه وخت ور یاد شو چې زیبا د لومړي ځل لپاره په سرو جامو کې لیدلې وه. تصویر کرار د هغه پر ذهن سیوری وکړ. یوه ښکلې پیغله یې مخې ته ودرېده چې له شرمه یې پلو مخ ته نیولی ښکته ګوري او د خپل زړه د دیوان د پرانیستلو چل نه ورځي. هغه ور وړاندې شي. د مینې په ساحرانه الفاظو یې زړه نرم کړي. په پستو خوږو خبرو د هغې لیلا د رضایت حرم ته د ورتلو لار ومومي. ګوري چې څنګه پیغله لکه د سپینو مرمرو نه جوړه شوې مجسمه چوپه او خاموشه ولاړه وي او د ښایست په دغه پسرلي کې دنیا کیسې پټې وي. د ګلو څانګه ورته داسې ښکاري لکه د جنت حوره چې کوم شهید ته د اروا د پورته کولو پر وخت ځان ښکاره کړي. لکه د کوه کاب ښاپیرۍ چې د شپې پر مهال د چوپتیا یوې جونګړې ته راشي او د ښایست وړانګې او شغلې پړک وهي. هغه ساه ختلی ولاړ و. تا به ویل چې روح یې له تنه رسخت اخیستی. سترګې همغه شان بې حرکته وې. بیا په خیال کې د خپل واده کیسه ور په یاده شوه چې زیبا یې د ناویتوب په حالت کې په سور سالو کې لیدلې وه. هغه لا همغه شان د سوچ او سودا په سمندر کې ډوب و. تا به ویل چې د ګلو څانګې د ژوند د فلسفې د کتاب نوم دی. دا وخت بیا ځان ته پام شو. پوه شو چې د فکر مرغۍ د واک له پنجرې وتلی و. له دغه ځایه روان شو. یوه مېرمن یې ولیدله چې خپل کوچنی ماشوم یې له ګوتې نیولی او له خپل خاوند سره د بڼ د ګلانو په ننداره بوخته ده. لږه شېبه یې سترګې بې حرکته شوې. بیا د انکار په ډول سر وخوځه او ویې ویل زه باید دا کیسه هیره کړم. ماښام ناوخته کور ته راغی. ډوډۍ په ښار کې خوړلې وه. د کور پر انګړ تیاره او خاموشي خوره وه. د میلمه کوټې ته یې سر ور دننه کړ. ګروپ یې روښانه کړ. ویې لیدل چې پر میز د سګرټو ډبی پروت دی. له ځانه سره یې وویل سګرټ هم ښه شی دی. یوه شېبه سړی د دنیا له غمونو بې پروا کوي. پر پالنګ اوږد وغځېده. سګرټ ته یې اور ورکړ. لږه شېبه یې د لوګیو دنیا جوړه کړه. د نارامتیا احساس یې په روحیاتو کې نه پټېده. شېبه پس د ویده کېدو په نیت په یوه ډډه کوږ شو او سترګې ورغلې. په خوب کې د تېرې اونۍ هغه صحنه ولیدله چې مېرمن یې ورسره په څه خبره جنجال کوي. هغه خپله ښځه سخته وهي. شر او شور جوړ وي. دواړه محکمې ته ځي او ښځه له خپل مېړه نه طلاق اخلي. د دې سره یې بې واکه له خولې چیغه ووتله. خیز یې کړ. په پالنګ کې نیغ کېناسته. لږه شېبه یې په خوبیولي انداز سره سترګې موښلې. بیا له سوړه سویلي سره په ناهیلې انداز وویل هو زه باید دا کیسه هیره کړم. دلته مې سخته بېوسي ده. هلته لالی رانه د بل غېږې ته ځینه. په نیمه شپه کې مې رایاد شي هم په ژړا شم هم دعا درته کومه. د زړګي زور مې پاتې نه دی. یاره کیسې دې لنډوه ستړې دې کړمه. په مینه سور هندو خپلیږي. زه مسلمان لالي ته فکر وړې یمه. څنګه دې مست په یارانه وم. څنګه رنځور دې د بېلتون په تبه شومه. جانانه دومره را یادېږي چې نوم دې واورم غلې وژاړمه. په نیمه شپه مې یاد ته راغلې.
په نیمه شپه مې یاد ته راغلې قسم د یاره تر سهاره نسته ومه لالای مې خاورې ملامت دی لالای مې خاورې ملامت دی د پښتنو رواج ته څوک د ټینګې دینه په زړه کافر لالي ته وایه په زړه کافر لالي ته وایه چې بې دیدنه مې ساتي خاورې به شمه که څوک راتلل سلام رالیږه که څوک راتلل سلام رالیږه زه له همدا تمه لرم چې تا لرمه ستا د راتلو لارو ته ګورم ستا د راتلو لارو ته ګورم جانانه ستا له ملکه هیڅوک نه راځي نه له موره یو زوی دې مین کړ له موره یو زوی دې مین کړ اوس به روزي ګټي که ستا غم به پالي نه د بېلتون ډار مې په زړه ښخ دی د بېلتون ډار مې په زړه ښخ دی وړه خبره مې رنګ زیړ وتښتوي نه زما له یاده دې زړه تور شه زما له یاده دې زړه تور شه جوړ دې والګي کړئ چې مې نه ویني خالونه قدر مې خپله د ځان کم کړ قدر مې خپله د ځان کم کړ په تش آواز به سلامي ولاړه ومه زما د تمې سړی نشته زما د تمې سړی نشته تور دیوالګي مې ډډې تورې کړې میینه بې وروره خور ډولۍ ته خیږي بې وروره خور ډولۍ ته خیږي د پیغمبر امت یې ټول وژړاونه یا مې په جګه غونډۍ کور وای یا مې په جګه غونډۍ کور وای یا د جانان د کلا ټیټ وای دیوالونه په چم گاونډ کې آوازه شوه په چم گاونډ کې آوازه شوه د ایوبي لیلا نن بل ته ورکوینه